په افغانستان کې د جګړې ګرم فصل او د تازه 115 کمانډویانو راتګ د جنگ میدان ته ملي دفاع وزیر نن تازه سو ویلي دي پاکستان ته څنګه ډیر بد خبر ورسید. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د ملي دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال بسم الله محمدي چې نن د ځانګړو عملیاتو قوي اردو د کمانډو ځانګړي قطعې یعنی KKA د 115 منصوبینو 115 نارینه او 10 ښځینه د فراغت په مراسمو کې د کمانډو ځواکونو له اتلولۍ او سرښندنو ستاینه وکړه. هغه وویل تاسو د کمانډو پرمختللي تعلیمات په ښه توګه پای ته ورسول او د جګړې په ډګرونو کې له رزمي زده کړو څخه په ګټې اخیستنې او دښمن ته د پرله پسې ماتې او ضربو په رسولو سره دوی ته خپل توان او ځواک ثابته کړئ. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر زیاته کړه دا د ویاړ ځای دی چې د ترهګرو پر وړاندې د دفاعي او امنیتي ځواکونو د حق مبارزې په برخه کې د افغانستان ټول ملت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځانه سره لري. همداراز د کمانډو ځانګړې قطعې KKA قومندان ډګروال خالد امیري د کمانډو ځانګړو ځواکونو فراغت رهګرو لپاره بد خبر یاد کړ. هغه وویل د کمانډو دغو تازه دمو ځواکونو د هیواد له شرف او عزت څخه د دفاع لوړه وکړه چې د ژوند تر وروستۍ شېبې مبارزه به کوي اما نه پرېږدي چې دښمن سر پورته کړي او راحت نفس واخلي. ټاکل شوي دغه تازه فارغ شوي کمانډویان به د ترهګرو او د دوی د ځالو د له منځه وړلو په موخه د ځانګړو عملیاتو ترسره کېدو دندو ته سوق شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.